بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نن به ان شاء الله هغه خبره بیانو چې رب العالمین پاغي باندې خوشاليږي او رب العالمین پاغي باندې راضي کیږي. هغه خبره به ان شاء الله موږ تاسو بیانو. کله چې الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ناراضي او د الله رضا موږ سره و، نو به ان شاء الله مصیبتونه نشته او غمونه نشته، مشکلات به نشته او یو پریشانی به نشته. او کله چې د رب العالمین کومک زموږ سره نه او خوشحالي نه، بیا به د مصیبتونو راځي. نو الله سبحانه و تعالی راضي کول پکار دي او الله راضي کیږي د الله په بندګۍ باندې، په طاعات باندې. الله راضي کیږي په نیک اعمالو باندې. نو موږ تاسو به ان شاء الله هغه خبرې بیانو نن چې الله سبحانه و تعالی په راضي کیږي او الله په خوشاليږي. او تقریبا آسان خبرې دي. اول دا چې الله سبحانه و تعالی هغه چا نه راضي کیږي چې هغه د الله پر رضا پسې ګرځي او د الله رضا طلب کوي، د الله رضا لټي. کله چې انسان د الله پر رضا پسې ګرځي او د الله رضا طلب کوي، نو الله سبحانه و تعالی تینا راضي شي. او کچرته انسان د سې چې هغه د الله د رضا طلبګار نه دی او د الله د رضا غو فکر وسره نشته، نو استتی الله ناراضي کیږي، الله تینا خپش، الله تینا اعراض کی. نو د الله رضا به طلب کې، د دې لپاره بخواري کې او داغي به کوشش کې. نبی علیہ السلام فرمایي چې ان العبد لا يلتمس مرضاتي، یو بنده زما رضا طلب کوي او زما رضا لټي، زما رضا پسې ګرځي. یو بنده تر دې چې الله وې سره محبت وکما، زو سره مینه وکما، دې بنده سره محبت وسره وکما چې زما پر رضا پسې کوم بنده ګرځيږي. نو معلومي کې دا چې د الله رضا طلب کول پکار دی او د الله رضا پسې ګرځیدل پکار دی. نو اول به انسان د الله رضا طلب کوي او لټي بیا. نو د الله رضا طلب کول پکار دی او هغه پسې تفتیش او تلاش پکار دی. داغه لټه پکار ده، د الله د رضا لټه پکار ده، داغه تلاش پکار دی، تفتیش پکار دی چې په کوم کارونه باندې موږ رب العالمین راضي کیږي، نو داغه کارونه کول پکار دي. او په کوم کارونه باندې موږ نه راضي کیږي بلکې ناراضه کیږي زمونږ نه، داغه کارونه نه ځان ساتل پکار دي. کله چې الله سبحانه و تعالی چا نه راضي شو او خپل رضا چا ته ورکړه، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې انسان سره به ټول مخلوقات محبت کوي، ټول انسانان او غیر انسانان دا به د سره مینه کوي. لکه دی روایت معلومیږي نبی علیہ السلام فرمایلی دی کله چې الله د چا سره محبت کوي، نو الله وایي چې جبريل راو غواړي، جبريل او جبريل ته وایي چې اے جبريل اني احب فلانا فاحببه، زما د دې پلاني سره محبت ته، تو سره محبت کوا، تو سره مینا وکا، تو سره محبت وکا. هغه سره محبت وکي، هغه نه بعد به چې کوم مقرب ملائکه دي هغه ته د امر وکي، هغه سره محبت وکي.
داغه نه بعد به د انسان محبت او مینه په دې اسمانونو کې خورش. نبی علیه السلام فرمایي ثم یوزع له القبول فی الارض، به زمکه کې داغه د لپاره قبول کی خودل شي. انا معنا دا چې د انسان به زمکه کې هر چاته خوښ شي، هر چاته مقبول شي او د هر چا سره مینه محبت یې، ځکه چې د رب العالمین سره محبت دی او رب العالمین ته ناراضي دی. او د دې برعکس کله چې الله چا سره بغض کوي نو جبرئیل له غواړي وته وی یا جبرئیل انی ابغض فلانا فابغضه، زما د پلانی سره بغض دی ته سره بغض وکا، زما بد شي او ته مو سره کینه کوه. هغه نه بعد د اسمان ملائکه ته وی دا هغه نه بعد د بغض او د حسد د غزمکه طرفکته شي. د عام انسانانو بورنه نفرتي او د عام انسانانو په بدل رسیدا انسان نمالمی کې دا چې اول کمال ډیره مهمه خبره ده چې د الله د رضا پسې لټه پکار ده، د الله رضا لټول پکار دي، داغه تفتیش او تلاش پکار دي. څومره چې د انسان وسه کېدلی شي رب العالمین خوشالول پکار دي، رب العالمین راضي کول پکار دي. تر دې به نبی علیه السلام وی په دې روایت کې چې الله فرمایلی چې د انسان به داسې مرتبه ته ورسیږي دا بس مکه باندې رواني ګرځيږي را ګرځيږي به ما عليه من خطيئه، یو ګناه بم د باندې پاتې نه، مکمل ګناهونه به الله ختم کړي، ارسه به الله معاف کړي. نو یو سبب چې د الله رضا پسې ګرځیدل دي، ولو که د الله پر رضا کې بتانه کله کله خلق مخبه کیږي لیکن داغه پروا به نه ساتي، بلکې دا رب العالمین د خوشالولو کوشش وکړي. دا معاویه سے په دور کې په شام کې داغه مشري وا او داغه خلافتو مدینه ته خطر اولېګه بی بی عائشه ته، بی بی عائشه مدینه کې وسیدله او معاویه سے چې دای خلافت په شام کې نو خطر اولېګه مدینه ته وتوي چې موري اوسنی و اوجزی، ما ته وصیت وکاو لند وصیت راته وکا، لند غوندې نصیحت راته وکا. نو بی بی عائشه ورته ډیر لند وصیت ولیکه او لند خبره ورته وکړه، لند غوندې وصیت ورته وکا، ورته وی چې نه دا موبایل نه دی، نو هغه ورته لند غوندې وصیت وکړه. هغه دا چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې هغه فرمایلی دي څوک چې د الله رضا طلب کوي د خلکو په خفګان کې الله داغه لپاره کافی دی. یعنی هغه انسان چې هغه د الله رضا طلب کول غواړي ولو که خلک کې نه خپه شي نو کفاه الله، الله داغه لپاره بس دی او الله داغه لپاره کافی دی. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، څوک چې د خلکو خوشاله ول غواړي د الله په خفګان کې وکره الله الى الناس، الله به خلکو ته حواله کی، الله به خلکو ته وسپاري. نو څوک چې د الله رضا غواړي الله ته راضي کیږي او څوک چې د خلکو رضا غواړي ولو که الله خپه کوي لیکن خلق راضي کوي الله به خلکو ته حواله کی. نو لن غوندې خط ورته ولیکه چې من التمس رضا الله فی سخط الناس کفاه الله، څوک چې د الله رضا غواړي د خلکو په خفګان کې الله بس دی او څوک چې د خلکو رضا غواړي د الله په خفګان کې الله به خلکو ته حواله کی. والسلام، دومره خط ورته راولي. نو معلومی کې دا چې د الله رضا طلب کول پکار دی ولو که خلک خفه کېږي که خوشاليږي، او بلکې موږ تاسو ویل چې خلک هم په دې باندې خوشاليږي. کله چې انسان الله راضي شي خلک هم به الله راضي کوي، ځکه د ټول انسانانو زړونه دا د رب العالمین په لاس کې دي او رب العالمین د خلکو زړونه اړې راړي، محبت هم پکې هغه اچوي او بغض هم پکې هغه اچوي. دغه ځای ماته شاټ ښکاري.
نو یو سبب دا دی چې د رب العالمین پر رضا پسې ګرځېدل پکار دي او د رب العالمین رضا حاصلول پکار دي چې موږ او تاسو د رب العالمین پر رضا پسې وګرځېږو او د رب العالمین راضي کو د خپل ځان نه نو یو سبب بدای چې کله موږ او تاسو رب العالمین راضي کو نه به زمونږ او تاسو په دنیا کې او په آخرت کې مشکلات ختم نه به مشکلات په دنیا کې او نه به مشکلات په آخرت کې یو دا دی دویم اسانه سبب اسانه چې رب العالمین په دې باندې راضي کیږي نو هغه د خپل مور او پلار راضي کول دي د خپل مور او پلار خوشالول دي هغه خوشاله ساتل هغه سره د څه وخت راول چې هغه ته ناراضي وسیږي نبی علیہ السلام فرمایلی رضا الرب فی رضا الوالد د الله رضا کول دا د پلار پر رضا کول کې دي دا د پلار په خوشاله ول کې دي او د الله خفقان دا د پلار په خفقان کې دي کله چې موږ تاسو خپل مور پلار خوشاله او هغه زمونږ تاسو ناراضي وو رب العالمین بر ناراضي او کله چې موږ تاسو نه مور پلار خپو نو رب العالمین بر نه خپي رب العالمین مور پلار ته ډیر غټه مرتبه ورکړي دا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه ستارب دا کلک فیصله کړی دا چې بندگی به نه کوي مگر د الله بندگی به کوي وبالوالدین احسانا او مور پلار سره به کوي هغه سره وخیګنه کوي د مور پلار سره الله قران کوي انشکر لی ولوالدیک شکر زما کوا ولوالدیک او د مور پلار دی کوا الی المصیر ما ترا تک دی الله وی ما ته برازي نو زمونږ استادو نچ رب العالمین رزقیږي نو داغه د پاره بل سبب او بل لار هغه خپل مور پلار خوشاله ساتل دي هغه سره احسانات کول دي هغه سره خېګنه کول پکار دي پټول کې غټ احسان د مور پلار سره سره هغه ته دین خودل هغه دینداري طرف ته رابلل هغه دین ته رابدل هغه توحید ته رابدل هغه سنت ته رابدل دا ټول کې غټ احسان دی هغه سره دا ډیر بدبخت خلک چې خپل په توحید باندې عمل کوي او پلار لګي د په شرکیاتو کې او دا ولا سنه وي دا داغي چې د رهنمایي نه کوي داغي لاس نه نسی نو کته د مور پلار ته ډیر روپۍ مور کې لیکن هغه په شرک کې لګي دی هغه د قبرونو نه غوښتل کوي هغه د زیارتونو نه غوښتل کوي هغه د طاغوت په فیصله باندې لګي دی فیصله پې کوي هغه د جهنم ته روان دی ولا پتا ولا چې پیسو نه ډکړی دی دا ولا پیدا نه ور کوي نو توحید ولا خودل پکار دي سنت ولا خودل پکار دي دا الله او د رسول محبت ولا خودل پکار دي دا ولا خودل پکار دي دا غینه بعد به دا سر نور احسانات کول کاغه بدنی احسان دي کاغه مالی احسان دي هغه دې سره کول پکار دي تر دې چې د چا یو مور پلار دسه مرتبه کې چې مشرکان دي به هم بچي هغه سره بدني احسان کول شي هغه کافر دي یا مشرکان دي لیکن دا به سره خپل احسانات کوي زيتي لادا چې د چا مور پلار مسلمانان دي او به موحدین دي د قران او سنت والا دي نو دا هغه خصوص او وار احترام کول پکار دي دا هغه خصوص او وار قدر پکار دي دا هغه په کراتو باندې قدر پکار دي احترام پکار دي غرض ما چې رب العالمین موږ تاسو ناراضي کیږي نو دویم سبب هغه د مور پلار خوشاله ول دي او د مور پلار راضي کول دي کله چې موږ تاسو مور پلار ځان خوشاله کړل او د هغه احترام او ادب هم کو رب العالمین بر ناراضي او کدا هغه قدر موږ تاسو نه کوو هغه ته اهمیت نه ورکو رب العالمین بر نه خپي کوم تاسو دا هغه تکالیف لګ مطالعه کو چې ما سره هغه څومره تکلیف تیر کړی دی د مور د پلار څومره تکالیف کې ګوري هغه
خپل تکلیف ته نه دي کتل لیکن ما د پاره باغی اسباب برابرول په ګرمۍ کې په یخنۍ کې په مرض کې په خفګان کې په درد کې مور پلار لګي د بچی د واجنه داغي ګندګي په ځان باندې برداشت کوي سنوي تاسو دې خبر ته وګورئ کمنګ او تاسو په ګندګي باندې تیریږي دسه یو ځکه ګندګي پرته سمره را باندې بدلږي خو امدا ګندګي را باندې خپل بچي وکړه را باندې به دونه بد اثر نه کوي د الله پیغمبر ته ګوره زنانه په مشومان راوستل غي کې به کېنول او کله کله به په جامه ول میتیزي وکړي بول به په وکړه لیکن ګوره غصه نه کوله نو معلومیږي دا مور پلار په دې مشومان سمره مهربان دي سمره انتهایی شفقت په دې باندې کوي سمره مینا وسره کوي سمره اندارنګه تکالیف داغه لپاره برداشت کوي نو دی وجه الله سبحانه و تعالی خپل رضا د دوی پر رضا کولو کې خده چې دا بر عزیز دا به خوشاله ساتي دا الله رضا کول د مور پلار پر رضا کولو کې دي دا الله خپه کول د مور پلار په خپه کولو کې دي نو دویم سبب دا دی دریم سبب د رب العالمین د رضا کولو دا الله سبحانه و تعالی د خوشاله ولو یو اسانه عمل دی اسانه مسواک استعمالول دا الله پیغمبر موږ تاسو لپاره د یو عمل خودله چې زمونږ استادو په ذهن کې باور کې معلومیږي چې دا یو کمزوري عمل دی یا یو وړوکی عمل دی لیکن دا دومره یو قوي عمل دی چې رب العالمین په خوشاليږي او رب العالمین په دې باندې خوشاليږي په دې عمل باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی السواک مطهره للفم مرضات للرب مسواک د دخلی لپاره پاکون کې عمل دی او د رب لپاره رضا کون کې عمل دی رب په دې باندې راضي کیږي خلق په دې باندې پاکيږي او رب په دې باندې خوشاليږي د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې هغه په ژوندۍ کې په هر ځای کې وو نو مسواک هغه نه پرې خدا مثلا کور ته راځي مسواک به وها کور نه وځي مسواک به وها د خوب نه راپاسېږي مسواک به وها تر دې د الله پیغمبر وایي چې لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه کچرتا زما دي امت او زما دي ملګرو ته مشکل نه جوړېدل نما ورته امر کړی مسواک والو باندې د هر مانځ په وخت کې یعنی ما په دا خبره ور لازم کړی وي ما په ور واجب کړی وي چې هر مانځ لپاره مسواک وهاي لیکن سختيږي ونه زما امت ته مشکل جوړيږي نو د الله پیغمبر د امت مشکل نه غواړي لیکن دومره مهم عمل دی چې د الله پیغمبر وایي کچرتا د خلکو ته نه مشکل کېدل نو ما ورته امر کړی و چې هر مانځ لپاره مسواک استعمالوي د صحابه کرامو طریقه دا و د نارانو او د خزو کله بچ هغه جمعه ته راتل زنارو په مسواکونو په دې پسکو کې تړلیو د صادرونو په دې پسکو کې او نارانو په دې تور په دې مټو کې اچولیو او جمعه ته بر روانو مسواکونه به وسره د زید په نوم باندې راوي د حدیث ته صحابي د هغه کې داغه طریقه دا و کله بچ هغه جمعه ته راتل مسواک په دې وخت کې خو لکه څنګه چې کاتب قلم په دې وخت کې کیدی دلته به مسواک کې خو حدیث کې راغلی فما قام الى الصلاه الا استنى منزل باندې پورته کېد مگر مسواک به وو به دې ځکه کې خود ډیر معلومی کې دا ګوره چې مسواک هر مانزه د پاره وال پکار دي هر مانزه د پاره غټ راس پکې منګو تاسو ته ګوره دا الله یې خیر چې په خوشحالي اگر کدی کې ډېری فائدې دي لکه د خپل پاکواله تر دې ګوره یو عیني شاهد عیني هغه دا چې هغه کس وای چې ما د حالت په خپل ستور ګوري زمګه عملګری په بار ملک کې وایزه او بل ملګری په پوندون کې سبقونه ویل او زموږ دغه ملګری د خلینو سخت انتهایی خراب بوتله ډیر خراب بوتله خو له موږ ورنه ویل چې موږ ویل چې دا به خپشي کني دا ټکونه استعمالول او د خلی کریمونه استعمالول ډاکټرانو باندې علاج کو نه کېده نو کله کله به موږ سره کې ناستو نه غوې ما کې بس نقصان خو نه موږ تا کې یو نقصان دی
تا ته به دا نقصان معلومیږي د واده نه بعد چې کله ته واده وکړې تا ته به ستا ښځه ووایي موږ درته اوس نه یو کله چې واده وکړو نو هغې نه بعد هغه وایي چې ښځه چې دا ستا خو دې نه خو ډېر خراب بوی ځي ستا خو دې نه خو ډېر خراب تب خېږي هغه سړی سخت پریشانه شو ځکه چې دا خو یو انسان نه چې خپله ښځه نفرت کوي نو پاتې نور څوک دي سخت انتهایي پریشانه زموږ دا ملګری وایي ایسته وایي بعضې ملګرو وایي چې ته خو مسواک شروع کړه مسواک وهه تقریبا موږ سره یو میاشت بعد مخامخ شو چې خولې بالکل بوی نه کوو هلکه تا څه علاج وکړه ویل ما خو ډېرې دوايانې درمل ټوپونه مې وکړه ښه نه شوه خو مسواک ما شروع کړه رب العالمین مکمل د خولې نه بدبویي ختمه کړه نو ګور هغه ملګری په دې خارجي ملک کې چې د کلونو خلکو کې نفرت کوو د بدبویۍ د وجه نه لیکن د الله د پیغمبر په دې یوې طریقه کې الله دومره خیر اچولی و چې هغه مکمله نقشه الله بدله کړه د کور زندگی ما الله برابر کړه او د ملګرو مجلس ما الله برابر کړه او د انسان هغه حیثیت ګورې خرابېږي د خولې سره تاسو به وګورئ یو سړی چې د خولې نه بد بوی ځي نو ګور انتهایي سپکېږي دې سره د الله پیغمبر وایي چې ان افواهکم طرق القرآن ستاسو داخلي د قرآن لارې دي دا د قرآن لارې دي لارې دا وایي پاکې ساتئ پاکولی کېږي به دا په دې مسواک والو باندې زمونږ او ستاسو ګوره داخله اوس مونږ رب العالمین ته ودرېږو او مونږ به وایو چې الحمدلله رب العالمین دا چې د انسان د خولې نه تپ هم ځي د نسوارو او الحمدلله رب العالمین هم پکې وایي نو دا دواړه جمع کول خو به داسې شي لکه په یو لوښي کې دوه متضاد شیان جمع کول د خپلې خولې باره کې اوس سوچ وکئ دا خبره ګوره موږ او تاسو ټول ملګري منو چې که چېرته زما په خوله کې نسواري او تا ته په دې جب کې درتو کړمه نو راته به کنځلې وکړې که تا لې په دې جامه واچو به راته به کنځلې کړې تا خو لکه زما جامې خرابې کړې نو نسوار داسې یو ناشنا شی دی جامه پرې نه خرابوو ځکه پرې شرمېږو په دې فرش کې تو کړمه نو خلک به وایي چې ګوره فرش دې خراب اجره کې مولا بیل شی ایښی اجره کې لیکن داخله پرې خرابوو موږ تاسو نو معلومېږي زمونږ داخله دا د جامې نه هم سپکه ده زمونږ داخله د بوټ نه هم سپکه ده زمونږ داخله د دې قالین نه هم سپکه ده چې موږ پې قالین نه خرابو بوټ پې نه خرابو جب پې نه خرابو جامه پې نه خرابو او داخله پې خرابو او سره د هغه چې د الله پیغمبر و ستاسو داخلي دا د قرآن لارې دي دا د قرآن لاره ده د زمونږ خوله نو دا خپلې خولې ګوره دې موادو نه بچ کول پکار دي دا پاکې ساتل پکار دي غرض زما دا و چې مسواک وهلو کې ډېرې پیدې دي د خولې پاکوالی پکې پروت دی رب العالمین په دې باندې خوشحالېږي او د الله پیغمبر به موږ ټول ته په دې باندې امر کړی دی نارینه او زنانه غالبا نافي وي زما د یو بل کس سره څه خبره وه نو چې موږ رالو جومات کې موږ چې ګورو عبدالله بن عمر جومات کې ناست دی او داسې دیوال له تکیه وهلې ده نو موږ ترې پوښتنه کوله چې ای فلان د الله پیغمبر څو عمرې کړي دي وایي نبي صلی الله علیه وسلم 4 عمرې کړي دي د دیوال له اخوا ته په کوټه کې بی عائشه ده مسواک وهي او موږ دې خوا ته کشار اورو موږ ورته آواز وکړو یا مورې دا سړی څه وایي هغه وایي الله دې په دې باندې رحم وکړي د الله پیغمبر چې کله عمره کوله دا به ورسره حاضر و نو ګوره غرض د الله پیغمبر د هغې بیبي ګوره کور کې اخوا ته مسواک وهي دومره په تاکید باندې وهي چې دې خوا ته ملګري اوري زموږ د عامو خلکو یا د بعضې خلکو دا یو اصطلاح ده چې زنانه به مسواک نه وي ابه څه کوي دنداسه به استعمالوي یا به جاولې جوي دا غلطه خبره ده د الله پیغمبر وایي چې لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه امت کې زنانه هم داخلي دي مخکې موږ تاسو روایت ویو چې د الله پیغمبر زمانه کې به زنانو مسواکونه په دې پیس کې پوری تړلي او جماعت ته روانې وي جماعت کې به منځونه کول غرض ماده چې د مسواک وهل دا د الله د رضا کول لپاره یو ډیر غټه ذریعہ ده یو ډیر غټ سبب دی چې رب العالمین په دې باندې خوشحاليږي او رب العالمین په دې باندې راضي کیږي منګو تاسو د ناس ملګری کوس منګو تاسو له چا ویل چې را د پلانې باچا سپ تاسو خوشاله دي د ملک باچا منګو سمره خوشحاليږي کو دروغ نه وي ګوره خوشحاليږي په دې باندې منګو تاسو هر یو بڑک چې دی من بغټیږي ولی پلانې رانه خوشاله دي هغه پلانې چې دی ما نه خوشاله دي او حال دا چې رب العالمین په دې شی باندې موږ خوشحاليږي نو په دې خبره ډیره خوشحالي پکار ده
چې ستا په جب کې مسواک ایښی دی د خلکو په جبونو کې د نسوارو پوڼۍ ایښي دي ستا جب کې مسواک ایښی دی خلک سګرټ ګرځوي چرس ګرځوي تماکو ګرځوي ته مسواک ګرځوي دا ډېره غټه خبره ده ګورې الله په دې باندې راضي کېږي نو غرض دا چې د الله د راضي کولو دریم سبب دا مسواک استعمالول دي او مسواک ډیر وهل پکار دي بلکې موږ او تاسو د مسواک د استعمال باره کې دعوت وکړو خپل کورونو کې میندو ته خپل خویندو ته خپل زنانو ته خپل ماتحتو ته دې باندې امر کول پکار دي د مسواک تاکید ته وګورئ بی بی عائشه وی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده په دې ورځ باندې وای دا ما ځان له تکیه کړو او د الله پیغمبر وای ما ته بین حاقنتی و زاقنتی زما د دې سینې د بره طرف او زما د زن نه لاندې په دې ځکه وفات شو نس دلته ماره تکیه والے و چې انسان چاته د سمخ کې کینی او د تکیه ول راوي نو سره دې ځکه لګي دلته ما ته سر لګولې په دې وخت کې زما رون منکر راغی عبدالرحمن او د کجوري لخت لاس کې نیولې د لمده او مسواک په دې باندې وای د الله د پیغمبر د حالت ته چې نور خبر نه ولیدلې ده دومره کمزورې شوې ده نو مسواک ته زړه کې ده خو لیکن بخلی باندې نشو چې ماته مسواک دای نشو ویلې دومره کمزورې نو د سې دې مسواک ته قتل زه پوه شوم د الله پیغمبر مسواک غواړي نو ما وته چې اخذه لك مسواک ته راوالم نو په سر اشاره وکړه مسواک راواله وای ما راواغس چې روان بخس مسواک ته کلک خو نه ځکه د الله پیغمبر کمزورې شوی او نور نو کلکو ما وته به ویلې او لینه لك نرم کم دلا به ویل او چې نرم کا ما په خپل خپل کې وچی نرم مک ورته به مورته ورک د الله پیغمبر مسواک وو د الله پیغمبر وې د مسواک وه چې دی غو مسواک خسته کړه نه واله دومره خپل مسواک وو هغه نه بعد کوته سینې غونی ولا او د سلګ شونډې وخوځولې وای ما ته یو ټکی واورید چې اللهم الرفيق الاعلى مخکې زمانہ کې موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې هر پیغمبر وفات کیږي نو الله دې له اختیار ورکړي چې ته الله ته د الله نعمتونو ته راضي او کو دنیا کې پاتې کیږي و چې کله دې دا خبره وکړه موږ ته هغه خبر را یاد شو چې د الله پیغمبر باندې چې مرګ راغی اوس الله ور اختیار ورکړ نو وای ما ویلي فاذا لا يختارنا پیغمبر موږ نه غوړه کوي مزید پیغمبر ته چې الله و چې ما ته راځي کې پاتې کیږي نه به نه پاتې کیږي مخلوقات سره و د الله پیغمبر څخه ګوت نیولې و یو وارثاتي و ته ګوت سره راخته شو کله چې انسان نساوزي اندامونه سش نو د الله د پیغمبر اخیری عمل په دنیا کې بی بی عائشه ویلي مسواک وهل دي نه معلومی کې دا ګوره چې مسواک وهل دومره مهم عمل دی عام کافر به ګوره دا موږ ته کمزور شی معرفي کوي لیکن د مسلمان په ډکه په دې ډکه دومره عظمتي چې دومره عظمت په ګوره د بل یو د سرو زر د شی بم نه لکه د مسواک ډکه چې څومره عظمت لري په دې ډکه کې د رب العالمین رضا پټه پرته ده او په دې ټکی کې ګوردن جنت پروت دی غرض ماده چې دا ډیر مهم عمل دی دې باندې پابندي کول پکار دي کدا مهم عمل نه وي نو د الله د پیغمبر اخیری عمل بدانه وي چې د وفات کېدو وخت دا ډیر مهم وخت دی ګوره کله چې انسان وفات کیږي او مړ کیږي نو هغه انتهایی ضروري هغه کار کوي چې ډیر مهم ولا معلومي وای نو رسم روانه ما د الله د پیغمبر اخیری عمل دا بی بی عائشه ویل کنه وای زما نیکبختی ودا ده د الله پیغمبر زما کور کې وفات دی زما په لمبر کې وفات دی زما په غېږ کې وفات دی او اخیری شی زما توکانې داخلي تور داخل شي ودا زما سعادت دی چې یو خو زما کور دویم دا زما په کور کې د بل لمبر نو زما لمبرو او دریم دا چې ګور اخیری شی دغه بدن ته ورغه زما توکانې دي دا باغ یو قسم د خپل اغه نیکبختی حساب وره یقیني دا غټ نیکبختی ده چې د چا د بدن جز د پیغمبر سره یو ځای کیږي اړه غټ نیکبختی ده نو غرض زما دا چې د الله رضا یو په دې کې پرته ده سلورم الله سبحانه و تعالی راضی کیږي د انسان نه په دې باندې کله چې اذان وشي او د اذان نه بعد د الفاظ وایي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا یا وبمحمد رسولا ونبیا رسولا نبیا دا الفاظ ویل کله چې انسان د مؤذن اذان واوري نو دا الفاظ به وایي ځین محدثین وایي دا الفاظ به د څه وخت کې وایي چې کله مؤذن وایي اشهد ان محمد رسول الله په دې وخت کې به دا الفاظ وایي او ځین محدثین وایي نشاته به وایي کله چې اذان نه فارغ شي
فائدہ به سي د دې الفاظ تقریبا 2-3 ځایونو کې نقل راغلی مثلا یو دې کې استعمالي کله چې اذان وشي هغه نه بعد دویمه فائدہ د حدیث کې راغلی ده کله چې انسان د الفاظ سار کې اذکار کوي ماخام کې اذکار کوي دا به وي صحیح روایت کې یو ور راغلی یو کمزور روایت کې 3 ور راغلی نو کم از کم یو ور ویل پکار دي د دې دوه فائدې یو فائدې دا ده نبی صلی الله علیه وسلم چې د الفاظ ویل نو الله وی چې زبدا انسان راضی کوم زبدا انسان خوشالوم یعنی دومره نعمتونه به ورته ورکم چې د انسان به راضی شي خوشاله بشي او قانون دا د ګوره چې څوک تا راضی کوي نو معلومیږي هغه تا ناراضي دی اته نه خوشاله دی ولکه وسره ما نه خوشاله نه یا زونه خوشاله نه ما داګه د خوشاله څخه پروا لرم نو رب العالمین موږ ناراضي کیږي ځکه موږ تاسو راضی کوي دویمه فائدہ دا ده د الله پیغمبر وی زبې د لاس ونی سما جنت ته به ور داخل کوم دا دویمه فائدہ راغوري زبې د لاس نسم د انسان او جنت ته به ور داخلومه دا ګوره بل فائدہ شوله منګو تاسو عام خلک ګور دا عادت ته چې اذان کیږي نو موږ د اذان د جواب اس اهتمام نکو د دې دعا اس اهتمام نکو موږ ته د اذان د مهم شی نه ښکار کیږي او حال دا اذان دومره مهم عمل دی کله بچ د الله پیغمبر لخر لګلې یو کلی ته بتلې او د کلی والا بارک به د حمله اراده وا نو کلی ته به وګونیو چې دا کله اذان کوي کنه کوي کچرته به اذان وک حمله پې نه کوله کچرته به اذان نکو استبې په دې باندې حمله وکړه صحابه کرام وی موږ سار د شپې د خوانه وختي تلو خبر باندې موږ حمله کوله وای د شپې مې وځه کې پړاو واچو د خیبر کې لږ بارم ملګری دی راکړل چې سار ته وختي په تیار کې به خلکو باندې حمله کوو کله چې د الله پیغمبر سار اذان ته وګوریو نو سار اذان په دې کلی کې نو ویل ورځي په دې کلی باندې چې ګوري خلک د سنا وخت څوک چور لونو کلی باندې نه وخت شوی بیلچی وسره دی د کاران دی پټو روان دي ترور شي او خلک نخبل کې وبل وی چې محمد والخميس محمد دی او لخر ور سره دی خميس لخر ته لخر کې 15 اجزای مقدمه او همدارنګ شاته چې کوم مؤخره ده میمنه او میسره او قلب د الله پیغمبر په منګور سره په منځ کې روان او لخر به روان یو يهود ترور شل وای محمد والخميس محمد دی او لخر ور سره دی د الله پیغمبر الله اکبر خربت خیبر رانش ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين من چرچا پانګړ رانه وځو وای خلک به دړ دوړي کوي نه پریدو به نو د الله پیغمبر ګور اذان ته وګوریو چې دا خلک اذان کوي کنه چې اذان ونه کول ورځي په دویم د الله پیغمبر وایي کله چې اذان ویل کیږي شیطان شاره واړي او منډي کې ولهو ذراتن شیطان ځان ناواه شکای او اوازونه کوي منډي وایي حتا يكون مكان الروحاء لا کې ته ورسیږي یعنی په یو اذان باندې جمعات نه دومره لري منډي وایي تقریبا روحاء د نبی رسول د جمعات نه شپږ 10 میله لري وا تاسو د فکر وکئ چې دی جمعات کې اذان وشي نو شیطان کم از کم مارکو پورې منډي وایي تقریبا دومره یاد اغه نم زیاته په یو اذان ویل باندې دومره وګ مزال کې شیطان او سره چې دی اوازونه هم کوي بعد خوشکای اوازونه هم کوي کله چې انسان اذان خلاص کړي نو به شیطان راشي چې کله اقامت شروع شي د الله پیغمبر وي به منډي کې روان شي کله چې اقامت خلاص شي نو به راشي دینه معلومیږي اذان ډیر مهم عمل دی دا هغه وجداد اذان دعوت ته اذان کې زمونږ د رب العالمین یو پکې توحید پروت دی عظمت پکې پروت دی رسالت پکې د پیغمبر پروت دی دا یو ډیر جامع الفاظ دي شامل الفاظ دي شامل ورسره اذان هم ټول نشو کولای ځکه مؤذن یوي نو د الله پیغمبر ته خلک رادل یا د الله پیغمبر موږ مؤذنان مخکې شول هغه خډیر درجه وګټل مؤذنینو څومره درجه نبی علی السلام فرمایي کله چې مؤذن اذان کوي د دې د اذان هغه اخیری اننګي چې ولمغه تاسو یو یا څوک ولا انګي وي هغه اخیری आवाज چې اس ان کیږي څوک په پیګنه هغه आवाज چې په کمتیګه په لوټه په ونه باندې لګيږي دا ول قیامت کې به گواهی کوي نو د یو مؤذن اذان څومره تیږي اوري څومره ونی اوري څومره مرغان او انسانان اوري دا ټول په قیامت کې هغه لپاره گواهی کوي صحابه کرام سره خوشو کو را ده الله پیغمبر مؤذن هم نه مخکې شول وزه د طریقه خیم کله چې مؤذن اذان کوي تاسو جواب وایي کله چې هغه وي الله اکبر تاسو وایي الله اکبر امغه الفاظ وایي کله چې هغه وي حي على الصلاه حي على الفلاح
تاسو ویل لا حول ولا قوه الا بالله چا چې د الفاظ ویل او دا غیر آباد به دا دعا ویل اللهم رب هذه الدعوه التامه دا دعا مکمل ویل دا الله پیغمبر وی حلت له شفاعتي دی انسان د پاره زما شفاعت حلال شو یا واجب شو زبول خامخه سفارش کوم دویم دا چې انسان ته الله دومره اجر ورکړي لکه مؤذن ته چور کړي دومره اجر به الله دې ته ورکړي نو کومه غوتا خپل کور کې ناسیو مؤذن اذان شروع کوم غوړه جواب ورکو خپل پټی کیو په خپل گاډي کې ناسیو مؤذن اذان کې موږ غوړه جواب ورکو هغه مر ثواب زموږ استاد سم کی اخر بعد به د الفاظ ویل پکار دی رضیت بالله رب دا ویل پکار دی د الله پیغمبر وځه به د الله سونی سما جنت ته به داخلوم د انسان او بل روایت معلومیږي الله وځه به راضي کې مرضی د انسان نو غرض دا چې ګوره موږ تاسو ک الله رضی کول غواړو نو د الفاظ ویل پکار دی رضیت بالله رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبي رسولا وبمحمد رسول النبي بعض الفاظ کې مخکې راغلي نبی او بعض کې رسول مخکې راغلي دي دا الفاظ ویل پکار دي نو دا د الله د رضی کول بل سبب یو تقریبا ویما هغه بعد خطبه بس کو د الله پیغمبر فرمایلی دي یو اسانه سبب خو دلې ان الله لا يرضى عن العبد اذا اكل اكله فيحمده عليه واذا شرب شربه فيحمده عليه اسان عمل ده الله په خوشاليږي د الله پیغمبر وی الله د هغه بندنه خوشاليږي او راضي کیږي چې یو لوړې راپورته کیوا او الحمدلله په وی یو کب تخلی ته ویوړ یو پلې د خلی ته واچو یو کجوره د خلی ته واچول الحمدلله وایا واذا شرب شربا یو ګټو به د خلی ته واچولي الحمدلله وایا نو الله انسان په دې باندې راضي کیږي موږ تاسو کو ګورو خوراک خو زمونږ تاسو خوخته هم دا زمون کار دی ځکه زمونږ ډیر مهم کار په کارونه کې خوراک کول دي نو د هر خوراک نه بعد څنګه الحمدلله ویلا الله په طعام کې برکت اچي الله موږ تخپل رضا مولي کلا زيتي فائدہ دا چې او ناشنا خبره دا چې بل دې پس بیا دعا ویل پکار دي الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه الله به مخکنی ټول ګناهونه معاف کړي نو خوراک موږ تاسو خپل وک فائدہ ځان ته حاصل کړه او رب العالمین را ناراضیم شو نو غرض دا کوم تاسو رب العالمین راضي کول غواړو نو د هر خوراک نه بعد زمونږ اساس خوراک خلک ګوره خوراک دی له چې کله کاسي تکینه خوراک دی نه چې هر شیخ له دې نږدې کې کاغه چي دی کاغه ګوړه دا کاغه مثلا پلې دی کاغه کجوره دا کاغه ډوډۍ دا چې تی د خوراک په نیت باندې خلې ته ورچه او تی د سکلو په نیت باندې خلې ته ورچه کاغه هر د سکلو والا شی دی ولو کو د چیو ګټم دی ولو کو د خالص ابو یو ګټ دی په دې باندې الحمدلله ویا رب العالمین بدن راضي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك